د الانعام مبارکه سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د قران عظیم شان شپږمه سوره ده 115 آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ثنا ستاینه الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه هست کړل، رڼا او تیارې پیدا کړې. بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. هماغه ذات دی چې تاسې له خټې نه پیدا کړی، بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده، خو تاسې یې چې په شک کې لوېدلي یاست. هماغه یو خدای په آسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم. ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې ګټئ له هغې څخه خبر دی. د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی. لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه. ښه ده، په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسیږي. آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل دور کې نوم او واکمني وه؟ موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربښلی و چې تاسې ته مو نه دی دربښلی. پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې. خو کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ای پیغمبره، که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای، هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي. وایي چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښته نه ده نازله شوې. که چیرته مونږ پرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه، بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده. او که مونږ پرښته راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، له تا نه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوي دي، خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. له دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ ووایه هر څه یوازې د الله دي. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. د شپې په ترږمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ووایه زه له الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرست وټاکم؟ هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کېږي نه. ووایه ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کېږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کېږه. ووایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویرېږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. په هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي، او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. له دوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحی په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم
آیا په رښتیا سره تاسو دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ وایه زه خدا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. وایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسو پکې اخته یاست. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. خو کوم کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغو بهتان ووایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني ده داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو، نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ بادار پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. له دوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري، خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهېږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هر نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته هم دا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. هغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي، په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي، خو هغوی د دې شعور نه لري.